د بزګرانو د لاسو کړي خواري سکالي حاصلات د تیر په پرتله زیات شوي د کونړ کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې سکال په 1500 هکټار ځمکه کې هندوانه او خټکي کرل شوي چې 10,000 ټنه حاصل به ورکړي. تقریبا دغه 1500 هکټاره مساحت باندې لکه ځمکه په کونړ کې په هندوانو کرل شوې ده. نو تقریبا دغه 10,000 ټنه حاصلات به ان شاء الله سکال ورکړي ځکه د اول برنه دا تخمینا کیږي او دا معلومیږي. په ورته مهال کروندګر سګنیو حاصلاتو ته خوښي څرګندوي خو وايي په دې برخه کې سلا مشورو او د حکومت بشپړې همکارۍ ته اړتیا لري ترڅو یې حاصلات تر دې لا ښه وده وکړي. د پروس کال په پرتله ما سکال ماشاءالله د هندوانې حاصلات هم ښه دي او مارکیټ هم سکال ښه دی د پروس کال په پرتله باندې او حاصلات هم ښه دي او پروس کال ډېره زیاته کار شوی خو مارکیټ یې نه و. نو د قانون دغه د مارکیټ نه شکایت کولی چې مطلب دا زموږ هندوانه مارکیټ ته ونه رسېدله او مارکیټ کې هغه پیسې هغه موږ ته کوم دغه مزدوري پوره ونه کړه. دولت نن دا وختونه چې موږ سره همکاري وکړو دواګان دې موږ له راکړي زموږ زراعت والا لرو راځي چې موږ دا کوم پالیدونه چې دی وایي په خرچه کړ دی وایي په هر ولسوالۍ کې د زراعت والا شته. د دوی په خبره د هندوانو حاصلاتي د غلجاتو په مقابل کې ښه بدیل او د عاید غوره منبع ده. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین زیاتوي پلان لري چې دغه ولایت کروندګرو ته وخت پر وخت خپل مسلکي ټیمونه ولیږي ترڅو د کروندګرو حاصلات تر دې لا ښه او زیاتوالی پیدا کړي.